په هر عمل کې یعنی په هر کته تبلیغ کار کې یا ته اسیم چا څه خبره کې کاغه سړی هر څنګه مخاطب هر څنګه کې ګناګاری کې نیکی کار څنګه او ته به نیک خبره کې او نرمه خبره کې دا غیر قرآن مجید نه ثبوت شته ځکه چې کله الله پاک فرعون ته چې د هارون علیه السلام موسی علیه السلام ولېږل نو هغه ته الله پاک دا حکم کړو فقولا له قولا لینا چې تاسو چې کله موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته تاسو کله فرعون بس لاړ شي فقولا له قولا لینا چې هغه ته ښه نرمه خبره کوي د دې نه دا ضابطه ثابته شوه چې د موسی علیه السلام نه چې دی یو افضل څوک په دې زمانه کې شته نو موږ نه خو څوک موږ خو د هغه پیغمبر وو نو موږ د هغه نه افضل نه یو چې موږ نرمه خبره نه کوو نو چې هغه یو دومره افضل ترین سړی و او هغه ته چې دی نرمې خبرې وکړو او فرعون نه چې دی خراب په دنیا کې څوک شته نه او هغه ته هم چې دی د هغه مخاطب هغه و نو الله پاک وایي هغه ته هم نرمه خبره کوه نو داسې د دې نه پورې دی چې سختې خبرې چې دی نشته هغه که ته په هره طریقه انسان پوکې که ګناهګار دی تر دې د فرعون نه بدتر